په پتلون کې د کوروالي خوند ولې دوه چنده زیات وي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. په پتلون یا هم ورزش کې یا هم د شپې په خوب کالیو کې کوروالی کول ولې ډېر خوند لري. لکه څنګه چې په هر ډول د انسان کوروالی کول زړه غواړي، همدغه راز د انسان بدن باید هم په هر ډول ښایسته جامو باندې پټ وي، تر څو د خاوند شوق یې راشي. کومې مېرمنې چې په کور کې ډېر یو رنګ او بل رنګ ګرځي، د دې خاص علت دا دی چې خاوند یې هم د دې ښځې څخه زړه جګ شوی وي. که تاسو غواړئ چې خاوند مو درسره ډېره مینه وکړي، د هغه د زړه په هر رګ باندې ځان پوه کړئ. هغه داسې چې تاسو هغه ته ځان ښکلی کړئ، سینګار وکړئ، ښکلا باندې ځان سینګار کړئ، عطر ووهئ او هر ټیم پاک سوتره ځان حمام کړئ. نو د دې وجه کېدلی شي بیا چې تاسو ته خاوند رانږدې شي. د اکثره ښځو نه چې د خپلو خاوندانو زړونه جګ شوي وي، یا هم زړه ورسره کوروالی یا هم ژوند کول نه غواړي، خاص علت یې دا دی چې دوی کله په کور کې وي نو دوی په یو رنګ او بل رنګ وي. بالاخره تاسو کولی شئ چې کله د خاوند ټوله هغه خوشحالي لاسته راوړئ، کولی شئ د هغه په زړه باندې کار وکړئ. چې هغه همداراز تاسو کولی شئ چې کله په کور کې وئ نو د شپې د خوب کالي هم ځان ته غوره کړئ، د کوروالي کولو هم جامې ځان ته غوره کړئ، او د خاوند د عشق را جذب کولو لپاره هم ځان سینګار او جوړ کړئ. همدغه راز تاسو کولی شئ چې کله کوټې یا خپلې کمرې ته ننوتئ، په پتلون یا هم ورزش کې ځان سینګار کوئ. دا ځکه چې کله د انسان سترګې د ښځې مېرمنې په غوښه باندې چسپ پرې ولګېږي چې د هغې غوښه ټوله باندې راوتې وي یا هم داسې سیکسي ښکاره شي، نو د نر یا د نارینه‌و چې شهوت ورته راپارېږي او دستي کوروالي ته زړه ښه کوي. بیا کولی شئ چې خاوند هم در شوق کې راولئ او په خپله هم ځان زر انزال او خلاص کړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانه اخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.